د پنجرو کې بندي مرغۍ د مقابلې لپاره راوړل شوي دي. دا د تور تاروګانو د اوازونو مقابلې دي چې د چارسدې په عزیز خیلو سیمه کې ترسره شوي دي. د مقابلو ته د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو تاروګان راوستل شوي دي. دا چې موږ 10 بجې کې وو 2 بجو پورې دا 5 منټي چلو 10 منټي 5 منټي بیا 2 بجو نه پس دا پینل شي بیا 4 بجې په دې باندې موږ لیکایي کوو کم تارو زیات اوازونه وي هغه باندې نام ورکړي دله تاسو ټیم دې دونه ټیم کې کنه بار او دی یو دې تاسو 4 نه 5 پورې کم تارو په دې داغه انعام دی هغه تراتیره هغه پیسې انعام ورکو. تور تارو د خپل ښکلا او خوږ غږ له وجې په کورونو کې په شوق ساتل کېږي. تارو په خیبر پښتونخوا، پنجاب او د بلوچستان په دشتو او غرونو کې ژوند کوي. خو د فطرت ساتنې نړیوال سازمان IUCN تر مخه د انساني ابادۍ د پراختیا، په فصلونو د زهرجنو دوایانو د استعمال او د تور تارو د بېدریغه ښکار له وجې شتون د خطر سره مخ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ډیجیټل، چارسده.